بیبلیوتیک و کتابتون تا و از کتابتون تزم حالی زای باتاسو دکوی دوستانه اشگه حالی زای بیبلیوتیک اشگه سو بیبلیوتیک اشگه نف بیبلیوتیک اشگه اندی بیبلیوتیک و از کتابتون تزم کومیو ارتیکل مناسب دا یعنی درست دا تاسو پکامن کلیکی زبه هم در تا آخر که صحیح جواب پکامن کلیکم تاسو کولی شی وګورئ. و ما جواب نداتر لاسکاری پالمانی جبه داسی ویو ich habe keine Antwort bekommen. Ich habe keine Antwort bekommen. او بل جمله ویو هغوی میواخلی هرچکوی هغوی میواخلی پالمانی جبه داسی ویو Sie kaufen Obst. Sie kaufen Obst. همگوایو مگ سبزی اخلو مگ سبزی اخلو مگ هم خرچکو نو پالمانی جبه دغه جمله څنګه وایو تاسو یې په کمنټ کې ولیکئ. nach oder zu و زکین یعنی چپ طرف تزم حالی زای تاسو دکلی اشگه حالی زای nach links b اشگه حالی زای zu links کومیه و صحیح ده تاسو کولی شی په کمنټ کې ولیکئ. په آخر کې به هم درته زه صحیح جواب لیکم. دا ستاسو امتحانونه شه بسوی دوستانو ما درته ډېر درس ویلی ګورو چې څوک یې صحیح لیکي. دوی مهم جمله زکو په آلمانی ژبه باندې کله چې موږ چاته وایو ته کولی شې د دوشنبې په ورځ راشې په آلماني ژبه داسې وایو du kannst am Montag kommen. که موږ له چا څخه پوښتنه کوو یا موږ جواب ورکوو موږ ورته وایو زه له 2 کلونو راهیسې په آلمان کې ژوند کوم. دغه جمله په آلماني ژبه داسې وایو ich lebe seit 2 Jahren in Deutschland. Ich lebe seit 2 Jahren in Deutschland. زه له 2 کلونو راهیسې په آلمان کې ژوند کوم. که موږ له چا څخه پوښتنه کوو ته له څومره وخت راهیسې په آلمان کې ژوند کوې نو دغه پوښتنه څنګه کیږي په آلماني ژبه تاسو په کمنټ کې ولیکئ. دو حالي ځایونه دي تاسو په مناسب لغت سره دا حالي ځایونه راکړئ. اول مطلب دا حالي ځای ګلاس یعنی شیشه یا ګلاس ته وایي. das Glas b die Glas کوم یو صحیح ده تاسو په کمنټ کې ولیکئ. دوهم بوتل ته په آلماني ژبه وایي فلاشه حالي ځای die Flasche حالی ځای b das Flasche کوم یو صحیح ده تاسو دا دواړه حالي ځایان په مناسبو لغتونو یعنی الفاظ سره ډک کړئ. تاسو با اپشن نمبر کړی دي.
وایو زه په 9 بجو ویده کېږم، یعنې د ماخوستن د شپې په 9 بجو. په الماني ژبه داسې وایو ich schlafe um 9 Uhr. که وایو زه یو ملاقات ته اړتیا لرم، په الماني ژبه باندې داسې وایو ich brauche einen Termin. Ich brauche einen Termin. زه یو ملاقات ته اړتیا لرم. که په الماني ژبه موږ وایو زه په 6 بجو، یعنې د سهار په 6 بجو له خوبه پاڅېږم، یعنې راجګېږم. په الماني ژبه دغه جمله څنګه وایو تاسو کولی شئ په کمنټ کې ولیکئ. په آخر کې به هم درته زه صحیح جمله لیکم، ګورو چې څوک صحیح لیکي دغه جمله. یو څو مهم لغتونه زده کوو. وایو ډالۍ یا تحفه، ډالۍ ته وایي das Geschenk ډالۍ. او بله وایو میله، اکثره ملګري په میلو باندې دي، په الماني ژبه وایي das Picknick میله. او ما سره بل یو د زوکړې ورځ، د پیدایښت ورځ، په الماني ژبه داسې وایو das Geburtstag د زوکړې ورځ. که موږ چاته وایو ستا د زوکړې ورځ کله ده، دغه جمله په الماني ژبه څنګه وایو تاسو یې په کمنټ کې ولیکئ. راځئ چې یوه اصطلاح زده کړو په الماني ژبه باندې. و زما ملګري ډېره زیاته خرچه وکړه، بې حده زیاته خرچه وکړه، وایي خرچې دي خرچې په الماني ژبه باندې دا څنګه وایي، که نوې ویډیو جوړه کړي نو ما لباسه درته جوړه کړمه. داسې وایو ausgeben وایي خرچې، مصرفونه، خرچې دي خرچې، مصرف یې وکړو. نو په الماني ژبه باندې څنګه وایو ډېرې خرچې مه کوه، تاسو یې په کمنټ کې ولیکئ. وایو زه بس ته خیږم یا پورته کېږم، په الماني ژبه باندې داسې وایو ich steige in den Bus ein. که وایو زه بس ته پورته شوم وختم، دا جمله بیا نو په الماني ژبه داسې وایو ich bin eingestiegen in den Bus. که وایو زه بس نه کوزېږم یا کوز شوم، دا جمله په الماني ژبه څنګه وایي تاسو په کمنټ کې ولیکئ.